بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. افغانستان یوازې د خاورې نوم نه دی، دا د زرګونو کلونو تاریخ، قربانیو، فرهنګ، ویاړونو او د هغه خلکو ګډ هویت دی چې د دې خاورې لپاره یې خپل سرونه قربان کړي دي. نن د افغانستان دښمنان که بهرنوي او که د پردیو تر سیوري لاندې کورني مزدوران په بیلابیلو نومونو او شعارونو د دې خاورې د ټوټه کولو هڅه کوي. یو وخت د خراسان تر نامه لاندې د افغان هویت د کمزوري کولو تبلیغات روان وي، د بل وخت د هزارستان، جنوبي ترکستان او یا ګریټر پاکستان نارې پورته کیږي. دا ټولې پروژې که هر نوم ولري، موخه یې یوه ده: د افغانستان کمزوري کول، د افغان ولس ترمنځ بېلتون رامنځته کول او د دې تاریخي وطن له نقشې څخه د افغان نوم او هویت کمزوري کول دي. پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کوي چې افغانستان یو بې اختیاره، تابع او کمزوری دولت پاتې شي، کله د جګړو، ترهګرۍ او سیاسي فشار له لارې، او کله د رسنیو، تبلیغاتو او فکري جګړې په وسیله د افغان تاریخ په ځانګړي ډول د پښتنو او د افغانستان د اصلي تاریخي هویت د تحریفولو او له منځه وړلو هڅې کوي. له بده مرغه د دې پروژو لپاره ځینې داخلي کسان هم د پردیو د ګټو وسیله ګرځېدلي دي. داسې کسان چې د من افغان نیستم تر شعار لاندې نه یوازې خپل تاریخي هویت ردوي، بلکې د افغانستان د تجزیې او کمزورۍ لپاره هم کار کوي. نن تر بل هر وخت زیات زموږ دشمن هڅه کوي چې افغانان د قوم، ژبې، سمت، مذهب او کلتور پر اساس سره وویشي. دوی پوهیږي چې یو موټی افغانستان ماتول ناشونی دی، نو ځکه لومړی د زړونو ترمنځ دیوالونه جوړوي. که موږ بیدار نشو، که د اختلاف پر ځای یووالي ته لاس ور نه کړو، که د پردیو د تبلیغاتو پر وړاندې فکري مبارزه ونه کړو، نو لرې نه ده چې سبا زموږ راتلونکي نسلونه به د یوې ټوټه شوې خاورې، پردي هویت او له منځه تللي تاریخ وارثان وي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د دې خاورې عزت د هر قوم، هرې ژبې او هرې سیمې عزت دی. هغه څوک چې د افغانستان د تجزیې خبرې کوي، په حقیقت کې د خپلو راتلونکو نسلونو د بېریښې کېدو خبره کوي. موږ باید پوه شو چې اختلاف زموږ کمزوري ده، خو یووالی زموږ تر ټولو ستر قوت دی. نن د وخت تر ټولو ستره اړتیا دا ده چې افغان ولس د قومي، ژبنیو او سمتي تعصبونو پر ځای د افغانیت تر چتر لاندې راټول شي، خپل تاریخ، هویت او ملي ارزښتونه وساتي، او د هر هغه فکر او پروژې پر وړاندې ودرېږي چې د دې خاورې د تجزیې بوی ترې راځي. تاریخ شاهد دی، هغه ملتونه چې خپل هویت، یووالی او تاریخي شعور له لاسه ورکړي، د نورو د لوبو میدان ګرځېدلي دي. خو هغه ملتونه چې د خپل وطن، هویت او راتلونکي ساتنه یې کړې ده، هیڅکله دښمن د هغوی په ماتولو نه دی توانېدلی. افغانستان به هغه وخت پیاوړی وي چې افغانان له ضد څخه موږ ته راستانه شي.